بسم الله الرحمن الرحیم نبیا مدثر یم راځو نن موږ پر ډایبیټیز باندې بحث کوو. تېره ویډیو کې موږ ډایبیټیز پیژندلي وه چې ډایبیټیز یا شکره په خپله څه ته ویل کیږي. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ پر دې بحث کوو چې څنګه کولی سو د شکرې مخنیوی وکړو. how to prevent diabetes. د ډایبیټیز مخنیوی څنګه کولی سو، خو د هغه نه مخکې موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې موږ ولې پر دې موضوع باندې بحث کوو چې د ډایبیټیز مخنیوی څنګه کیږي. ولې په دې خاطر چې ډایبیټیز داسې یو disorder یا هم داسې یو ناجوړي ده که چیرې د دې مخنیوی پر وخت باندې ونسي نو دا د بدن مختلف ارګانونه دا زیانمنوي، مختلف ارګانونو باندې دا اټک کوي او هغه ارګانونه دا زیانمنوي یا هم اغیزمن کوي. نو د دې لپاره موږ باید پر دې باندې بحث وکړو. اوس پوښتنه دلته دا ده چې کوم ارګانونه د بدن د ډایبیټیز په واسطه سره دا افیکټډ کیږي یا هم پر دې باندې تاثیر اچوي، دوی اغیزمن کوي. موږ داسې ویلی سو چې که چیرې د ډایبیټیز مخنیوی پر وخت باندې ونیسي نو دا کیدلی سي زموږ د بدن مختلف ارګانونه لکه سترګې اغیزمنې کړي، همدارنګه زړه اغیزمن کړي، د دې ترڅنګ کډنیز یا هم زموږ پښتورګي اغیزمن کړي او یا هم پیټس یا هم پښې څه وکړي اغیزمنې کړي. یعنې داسې ویلی سو چې ډایبیټیز داسې یو ناروغي ده که چیرې په بدن کې ډیولپمنټ وکړي نو دا کیدلی سي چې د بدن یعنې د سر څخه تر پښو پورې دا د بدن پر هر ارګان باندې تاثیر وکړي او د هغه د مختلفو د ناروغیانو رامنځته کېدلو لامل سي. راځو د دې نه مخکې چې موږ پر دې بحث وکړو چې څنګه ډایبیټیز یا د ډایبیټیز مخنیوی څنګه کولی سو. د هغه نه مخکې راځو یو وارې پر دې بحث کوو چې ډایبیټیز په خپله څو ډولونه لري او کوم ډول یې ډېر عام دی. که چیرې ډایبیټیز ته راسو داسې ویلی سو چې د ډایبیټیز چې دی هغه عموما یا هم په عام ډول سره دوی چې دی دوه ډولونه لري چې یو ته ټایپ 1 ډایبیټیز ویل کیږي او بل ته ټایپ 2 ډایبیټیز ویل کیږي. ټایپ 1 ډایبیټیز هغه ډایبیټیز ته ویل کیږي چې دا عموما په کوچنیانو کې رامنځته کیږي، یعنې د دې هغه دغه چې دی د رامنځته کېدلو دا چې عموما رامنځته کیږي دا په کوچنیانو کې رامنځته کیږي او په هغوی کې دا ډیولپمنټ کوي. کوچنیان په دغه حالت کې ډیر لوړ بلډ شوګر لیول لري، یعنې د دې بلډ شوګر چې هغه ډیر های لیول کې په ډیر لوړ لیول کې چې د دې هغه یوازینی ټریټمنټ چې دی هغه د انسولین اخیستل دي چې کوچنیانو ته په دغه وخت کې چې ورکول کیږي په منظم ډول سره انسولین ورکول کیږي ترڅو دوی د دغه ناروغي په وړاندې مقاومت پیدا کړي. خو یو فیکټ دا دی چې انسولین په خپله فقط 100 کاله تر مخه دوی څه شوي دي ډسکور شوي دي. یعنې که چیرې موږ د انسولین ډسکوري ته راسو نو انسولین په خپله فقط 100 کاله تر مخه ډسکور شوي دي. یعنې 100 کاله تر مخه ټول هغه کوچنیان چې په ټایپ 1 ډایبیټیز باندې به اخته وه هغوی به مړه کېدله، یعنې د دوی هغه یوازینی دغه چې و حالت چې و چې دوی به ورسره مخ کېدله هغه به مرګ و. یعنې د هغه تر مخه داسې کوم ټریټمنټ د دوی لپاره نه و ډسکور سوی یا هم د هغه په اړه کوم بحث نه و سوی. فقط 100 کاله تر مخه چې انسولین کله ډسکور سوله د هغه څخه وروسته کوچنیان اوس کولی سي چې د ټایپ 1 ډایبیټیز په وړاندې مقاومت وکړي. یعنې اوس کیدلی سي چې د انسولین په اخیستلو سره یو کوچنی تر 15-16 کلنۍ پورې او همدارنګه تر 90 کلنۍ پورې یا هم 80 کلنۍ پورې دوی ژوند وکولی سي، یعنې د انسولین و دوی ته ژوند ورکړي. همدارنګه ټایپ 2 ډایبیټیز دویم ډایبیټیز چې هغه ډیر عام دی او همدارنګه که چیرې داسې ویلی سو چې موږ چې همیشه کله د ډایبیټیز په اړه خبرې کوو داسې دی لکه موږ چې د ټایپ 2 ډایبیټیز په اړه خبرې کوو. ولې دا چې دی دا ډیر عام دی، یعنې په نړۍ کې چې زیات خلک په ډایبیټیز اخته دي هغه په ټایپ 2 ډایبیټیز اخته دي. او ټایپ 2 ډایبیټیز په اړه موږ داسې ویلی سو چې ټایپ 2 ډایبیټیز د رامنځته کېدلو زیات امکان داسې دی چې کله مثلا ستاسو پیرنټس یا هم ګرینډ پیرنټس چې دي ستاسو مثلا انا او نیکه یا هم ستاسو والدین په دغه ناروغي اخته وي، ډېر امکان یې شته چې تاسو هم په دې ناروغي اخته سئ. خو څومره امکان یې شته د دې موږ داسې ویلی سو چې فقط 40% امکان د دې داسې شته چې تاسو دا په وراثت کې واخلئ یا هم په ارثي ډول سره دا واخلئ. خو پاته 80% ځینې نور عوامل دي چې د هغه په واسطه سره دغه ټایپ 2 ډایبیټیز رامنځته کیږي. دغه 80% کوم عوامل دي چې د هغه په واسطه سره ټایپ 2 ډایبیټیز رامنځته کیږي. پر دغه 80% عواملو باندې به موږ په دې ویډیو کې بحث کوو. د هغه نه مخکې لومړی راځم دا درته وایم چې په افغانستان کې څومره خلک په ټایپ 2 ډایبیټیز اخته دي. داسې ویلی سو چې د افغانستان د نفوس 8.4% خلک د افغانستان د نفوس
8.4% خلک چې دي هغه په ټایپ 2 ډایبټیز اخته دي. یا داسې ویلی سو چې تقریبا 2.8 میلیونه افغانان په ټایپ 2 ډایبټیز اخته دي. 2.8 میلیونه افغانان په ټایپ 2 ډایبټیز باندې اخته دي. دا هغه خلک چې دوی تر اوسه پورې تشخیص شوي دي. دا د هغه خلکو شمیر دي. هغه خلک چې تر اوسه تشخیص شوي نه دي، هغه خلک چې تر اوسه پورې ثبت شوي نه دي، هغه په دې کې نه دي حساب. هغه خلک چې تر اوسه پورې یعنی د دوی داسې دوی ثبت شوي دي یا د دوی هغه تشخیص شوی دی، د هغو خلکو موږ داسې ویلی سو چې تقریبا 2.8 میلیونه افغانان په ټایپ 2 ډایبټیز اخته دي. نو د دې مخنیوی څنګه کولی سو او د دې عموما عوامل چې شي دي دا څنګه رامنځته کیږي؟ راځو دې عواملو ته د دې عواملو څخه داسې ویلی سو چې تقریبا د دې زیات عوامل چې دي هغه لایف سټایل ریلیټډ فیکټورز دي. یعنی هغه عوامل دي چې هغه عموما زموږ د ژوند په طریقې پسې، زموږ د ژوند په ترتیب پسې اړه لري. چې د هغې د جملې څخه لومړی چې دی هغه ډایټ دی، چې زموږ د ډایټ باید منظم وي. دغه ډایټ چې دی دا عموما 2 رقمه دی. یو چې دی هغه هیلدي ډایټ فود دی، چې دا هغه خواړه دي چې موږ باید په خپل ورځني ژوند کې یا هم په خپل هغه ډیلی لایف کې د دې څخه چې وکړو، د دې څخه زیاته استفاده وکړو، په دې خاطر چې دغه هغه خواړه دي چې نه یوازې د دې په استعمال سره نه یوازې دا چې زموږ په بدن کې د ډایبټیز د رامنځته کېدلو امکان کمیږي، بلکې د زیاتو نورو ناروغیو د رامنځته کېدلو امکان هم کمیږي د چشم په واسطه سره د دغه خوړو په استعمال سره. بل چې دی هغه unhealthy diet foods دي. unhealthy diet food هغه خواړه دي چې دا عموما د شکرې د رامنځته کېدلو امکان په بدن کې زیاتوي. یعنی دا د ډایبټیز د رامنځته کېدلو که چیرې دغه خواړه چې دي unhealthy foods چې دي یا هم صحت ته ضرر رسونکي خواړه چې دي که چیرې د دې څخه زیاته استفاده وسي، نو دا زموږ په بدن کې د ډایبټیز د رامنځته کېدلو امکان هم زیاتوي. همدارنګه بل فکټور چې دی هغه ویټ یا هم وزن دی. وزن چې دی هغه عموما په د ډایبټیز پسې ډیر تړاو لري. کله چې وزن زیاتیږي، د وزن په زیاتېدلو سره د ډایبټیز امکان هم زموږ په بدن کې زیاتیږي. د دې لپاره باید موږ فیزیکلی اکټیو اوسو. عموما یو فیزیکلی اکټیو اشخاص دي چې د هغوی فټنس هم سم وي، همدارنګه هغوی د بدن فټنس یې برابر وي، د دې ترڅنګ فیزیکلی دی اکټیو وي او د دې په بدن کې د فیټس هغه د شمیر چې وي هغه ډیر کم وي. دغه کسان چې دي په دوی کې د ډایبټیز د رامنځته کېدلو امکان چې دی هغه تر ډیره حده پورې کم دی. خو هغه خلک چې هغه فیزیکلی اناکټیو وي، هغه خلک چې هغه فیزیکلی اناکټیو وي، فزیکي فعالیتونه زیات نه لري، بلکې نه د دوی په بدن کې د فیټس شمیر هم زیات وي او فزیکي فعالیت هم د دوی ډیر کم وي. د دغو خلکو ډیر امکان شته چې دوی په ډایبټیز باندې اخته سي، د ډایبټیز د ناروغۍ سره دوی مخ سي. همدارنګه یو بل فکټور چې ډیر مهم فکټور دی په ډایبټیز کې هغه چې د ډایبټیز د رامنځته کېدلو ډیر امکان ورسره تړل دی هغه سټرس دی. دا هم یو لایف سټایل ریلیټډ فکټور دی چې دې ته سټرس یا هم چې ورته ویل کېږي موږ دې ته تشویش ویلی سو یا سټرس خپل ورته ویل کېږي چې کله زیات تشویش په یو شي په اړه کوو یا هم سټرس کوو، دغه سټرس په خپله چې دی دا د ډایبټیز د رامنځته کېدلو یو غټ کاز یا هم یو غټ عامل کېدلی سي، یو غټ ریزن یې کېدلی سي چې د هغه په واسطه سره به زموږ ستاسو په بدن کې چې رامنځته کېږي ډایبټیز رامنځته کېږي. یعنی د ډایبټیز د رامنځته کېدلو یو بل غټ فکټور چې دی چې دا په حقیقت کې د ډیر بحث وړ دی هغه سټرس دی. یعنی سټرس مختلف سټرس کېدلی سي. سټرس چې دی هغه د موږ داسې ویلی سو چې د کار سټرس کېدلی سي، د درس سټرس کېدلی سي، د مختلفو عواملو سټرس کېدلی سي. خو سټرس که چیرې زیات اخلو د یو شي په اړه نو کېدلی سي چې دغه سټرس موږ د ډایبټیز وخواته ډیر ورنږدې کړي. یعنی ډیر امکان شته چې د سټرس له امله هم زموږ په بدن کې ډایبټیز څه په هغه رامنځته سي یا زموږ بلډ شوګر چې دی هغه های یا لوړ سي.
د ډایبټیز د مخنیوي لپاره موږ لومړی شی چې دی هغه ډایټ دی چې موږ باید هغه ته ډیره پاملرنه وکړو. همدارنګه د دې ترڅنګ دویم شی چې دی هغه زموږ او ستاسو ویټ دی چې موږ باید خپل وزن ته زیاته پاملرنه وکړو. او د دې ترڅنګ سټرس دی، موږ باید سټرس منیجمنت ولرو. موږ باید دغه سټرس چې دی په ډیره اندازه سره کوشش وکړو چې کم یې کړو د هر شي په اړه چې ترڅو د مختلفو ناروغیانو څخه وژغورل سو چې د هغو ناروغیانو د جملې څخه یوه ناروغي چې د خطرناکه ناروغي ده هغه د ډایبټیز ناروغي ده چې په افغانستان کې تقریبا مخکې مې هم د دې یادونه وکړه 2.7 میلیونه یا هم زموږ د نفوس 8.4% خلک په دې ناروغي باندې اخته دي چې مختلف لاملونه یې کېدلی سي چې د هغه لاملونو څخه عام لاملونه چې ډیر زموږ په لایف سټایل پسې ریلیټډ دي هغه ما تاسو ته وویله چې د دې په مخنیوي سره به انشاءالله تاسو د ډایبټیز ناروغي څخه هم تر ډیره حده پورې وساتل سي. د دې فکټورز په خلاصېدلو سره او د ډایبټیز د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.